بسم الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. سلور سروختم نمبر درس تے عنوان دے ددی سبق آیات الله وقدرته دا الله رب العزت قدرت او نخي. وظهرت آيات الله وقدرته في جسمه. الله رب العزت قدرت او نخي داغ په جسم کی. ثم في بيته واسرته او کور او کورنۍ کی. وظهرت خکارشوی آیات الله وقدرته آیات الله نخي وقدرته دا الله رب العزت قدرت في جسمه داغ په جسم. ثم في بيته او بیا کور و اسرته او کورنۍ کی. وظهرت خکارشوی. وولد یحیی علیه السلام مبارک ولادت شو. فقرت به عینه دا غی سترګې یخې شي. یعنی فقرت به عینه پاغه سره دا غ سترګې یخې شي. واشتد به ازره اغه قوي شو. یعنی پدې باندې د طاقت کی اضافه وشو. واشتد به ازره یعنی پدې باندې د طاقت کی اضافه وشو. وعاشت به دعوته او داغه دعوت چې دی باقی پاتې شو. واسمع القرآن يحكي قرآن نواوري يحكي چې دغه واقعه هذه القصة تارة في إيجاز چې دغه واقعه کله په مختصر طریقې سره یعنی فی ایجاز مختصر طریقې سره وطورا فی تفصیل او کله هم په تفصیل سره بیانې. يحكي فيقول وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا او زکریا علیه السلام مبارک هم یاد کا اذ کله چې نادا आवाज وکړو هغه ربه رب خپل ته. ربي ای رب زما لا تذرني ما مپریک د فردن یوازي. وانت او ته خیر الوارثین ډیر خی د ټولو وارثانو. فاستجبنا نو قبول کړه مونږه له دعا داغه. ووهبنا ورکړو مونږه له هغه ته یحیی علیه السلام. واصلحنا وروغ کړه مونږه له د پاره داغه زوجه داغي خزه. انهم بشک کانو دویبا یسارعون کوشش کولو فی الخیرات پنیکو کی. ویدعوننا و مونږ به را بللو رغبا پشوق ورهبا او پیرا. وکانو وو دوی لنا مونږ ته خاشعین عاجزی کوونکی. نو په دې عبارت کې د الله رب العزت د قدرت نخي بیان شوی دی چې تاسې واورېده. مصنف علیه رحمه مونږ او تاسې ته ذکر